ملي تجاران وه که چېرته موږ وای 10 روپۍ هم په دې لارو کې ورکولې حکومتي ارګانونو ته نو دا مو غلا ګڼله دا مو زیا ګڼله ځکه د موږ یقین او باور و چې دا د ملت خزانې ته نه ځي او د ملت په درد باندې نه لګېږي خو نن که 1000 روپۍ رانه غواړي نو زړه مو غواړي چې 15,000 ورته ورکړو ځکه موږ له دغې ناحیې نه مطمئن یاستو چې دا د ملت خزانې ته ځي او دا د ملت په درد باندې لګېږي او په اصلي ځایونو کې مصرفېږي یقینا دا د خوښۍ خبره ده نو د داسې یو حکومت نه موږ او تاسو الله تعالی برخمن کړي یاستو چې هغه د خیر خلکو ته د خیر رسونې او د ګټې او کوم مسؤلیتونه چې واقعي حکومت یې باید احساس کړي هغه احساس ورسره شته ده دویمه خبره ده ضروري د حقه اهدافو د اولیا اهدافو د لاسته راوړنې په خاطر باندې چې حکومت باید هغه خپلواک او مستقلي الحمدلله درېیمه خبره ده چې حکومت هغه ملي او مردمي پایه ولري ساختار د ملت له متن نه عیار شوی که چېرته له بهر نه یو څوک راوستلی شوي او دلته پکې جای په جای کړلی شوي هغه به نو طبیعي خبره ده د افغانانو په درد باندې درمن نه وي د دوی د هوایجو نه باخبره نه وي او دغه رنګې د دوی آینده هغه په نظر کې نه نیسي هغه ورته کار نشي کولی نن د نظام په ساختار کې چې څوک راغلي دي هغه د افغانان دي د افغانستان له متن نه دي دلته پیدا شوي دلته لوی شوي او د ملت په درد باندې دردمن دي او آینده هم غواړي چې عام دلته خپل باقیه زندگی تیره کړي او حتی موت و فوت هم دلته